سلامونه ملګرو، په دې ویډیو کې د پروژې په وخیم مسیر باندې سره خبرې کوو چې ورته critical path method وایي. لکه څنګه چې په مخکینی ویډیوګانو کې مو د پروژې په مهالویش باندې کوم چې د پروژې د مدیریت درېیمه مطالعاتي ساحه ده په تفصیل سره خبرې وکړلې. اوس د مهالویشو د جوړولو په برخه کې یوه طریقه او یوه وسیله چې کارول کېږي هغه د critical path method دی او د دغې critical path method په واسطه د پروژې لنډ مسیر ټاکل کېږي. که څه هم په دې طریقه کې ویل کېږي چې د پروژې لنډ مسیر ټاکل کېږي، خو د پرلهپسې فعالیتونو هغه اوږده موده په پام کې نیول کېږي چې دا ولې، په دې بیا سره خبره کوو. نو د دغې critical path method اهمیت څه شی دی؟ اهمیت یې دا دی چې د پروژې موده د دغې طریقې په واسطه رامعلومیږي. دا چې یوه پروژه د شروع څخه تر پایه پورې دا چې ټول فعالیتونه یې ترسره سي څومره موده وخت نیسي، څو ورځې، څو ساعتونه، څو هفتې او یا څو کلونه. او بله دا چې critical path یا وخیم مسیر ولې ورته وایي؟ هغه په دې موخه باندې ورته وایي چې د پروژې مهم فعالیتونه، عمده فعالیتونه چې هغه ارتجاعیت نه لري، مخته یا وروسته اچول کېدلی نسي، هغه ټول په دغه مسیر کې واقع وي. تاسې په دې سلاید کې ګورئ چې د پروژې فعالیتونه چې دغه پروژه لکه 5 فعالیتونه لري په سلاید کې اچول شوي، او تاسې ګورئ چې د فعالیتونو نومونه په تور او په آبي رنګ باندې سره لیکل شوي. په دغې مثال کې هغه فعالیتونه چې په آبي رنګ باندې لیکل شوي هغه په وخیم مسیر کې واقع دي. هغه ځکه چې ټوټل فلو لکه د ارتجاعیت اندازه یې 0 دی، مخته وروسته اچول کېدی نسي. او دا ځکه چې دغه فعالیتونه د پروژې مجموعي موده را برسېره کولی شي. نو هغه فعالیتونه چې په وخیم مسیر کې واقع نه دي هغه ارتجاعیت لري، لکه د خپل د ارتجاعیت په تناسب باندې شاته وروسته اچول کېدی شي، پرته د دې چې د پروژې د پای نیټه تر تاثیر لاندې واچوي. په دې بل مثال کې تاسې ګورئ د پروژې فعالیتونه په اعدادو باندې ښکاره کېږي، لکه اول، دوم، درېیم. کوم فعالیتونه چې په سره رنګ باندې نښاني شوي دا په وخیم مسیر کې واقع دي. باقي فعالیتونه چې په تور رنګ باندې دي دا کېدای شي چې د پروژې په میانځ کې لکه تعویق واچول شي یا هم مخته راوړل شي چې دې ته لیډز اند لاګز وایي، او بیا په جلا ویډیو کې په دې سره خبرې کوو. او بیا هم په یو بل مثال باندې سره خبرې کوو، که څه هم دغه مثال مو په مخکینی ویډیو کې کارولي، خو دا مثال دا راته واضح کوي چې دغه critical path څه رقم جوړیږي او څه رقم وي. نو تاسې ګورئ چې د پروژې فعالیتونه په انګلیسي الفبا باندې نښاني شوي، او تاسې ګورئ چې هر نود یا هره چارخانه یا حلقه د پروژې تر ټولو لکه د فعالیت تر ټولو وختي شروع او وختي ختم، ناوخته شروع او ناوخته ختم لري.
ټوټل فلو یا ارتجاعیت لري په دې برخه کې او موده لري چې په کومه موده کې ترسره کیږي او خپل د فعالیت نوم دی. اوس په دې مثال کې که چیرې وغواړو چې د پروژې کریټیکل پاد یا وخیم مسیر معلومه کړو، هغه فعالیتونو ته ګورو کوم چې ارتجاعیت نه لري، لکه د اول فعالیت نه وروسته دوم فعالیت په وخیم مسیر کې قرار لري. بیا د دوم فعالیت نه یا د بی فعالیت نه وروسته اف یا ای نه ای فعالیت، ځکه چې ټوټل فلو نه لري او موده یې ډیره ده، په وخیم حالت کې قرار لري. بیا سی فعالیت ارتجاعیت لري، کېدای شي چې پرته د دې چې د پروژې د پای نقطه تر تاثیر لاندې واچوي مخته یا وروسته راوړل شي. بیا په خپله جی فعالیت په اخر کې په کریټیکل پاد کې واقع دی. نو زما کرسر ته تاسې وګورئ د پروژې کریټیکل پاد د ای څخه شروع بی ته راځي او د بی څخه شروع ای ته، د ای نه وروسته جی دی. که چیرې وغواړي د پروژې مدیر چې د دغې پروژې موده را معلومه کړي، نو په مجموع کې ویلی شي چې لکه د پروژې موده که چیرې دغه اعداد ورځې وي، داسې ویلی شو چې 3 جمع 15 جمع 7 جمع 4 چې څه تعداد ورځې کېږي، پروژه په دغه موده کې تکمیلیږي.